ما محترم د ربیع الاول میاشت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم پیدایش هم په دې میاشت کې شو او د نبی علیه الصلاۃ والسلام وفات هم د ربیع الاول په دې میاشت کې شو. د نبی علیه الصلاۃ والسلام تاریخ، ولادت او بیا د هغې سره د نبی علیه السلام ماشومتوب، بیا د نبی علیه السلام ځواني، بیا نبوت ملاوېدل، په دې باندې مخکې تفصیل سره مون خبره کړې وه. او زما محترمو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ذات مبارک د پورا عالم دپاره رحمت دی. الله تعالی قرآن مجید کې فرمای وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، پیغمبر موږ ته د پوره مخلوقاتو دپاره رحمت لېږلی او بیا د انسانانو دپاره خصوصا د تمام انسانانو دپاره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم راتک دا رحمت دی. تمام انبیاء کرام هغه یو خاص امت ته، یو خاص قوم ته الله را لېږلي او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم بعثت را لېږل دا د پوره عالم انسانیت دپاره تر ورځ در قیامته چې څومره انسانان راځي، الله تعالی نبی علیه الصلاۃ والسلام دی ته پیغمبر را لېږلی دی. د نبی علیه الصلاۃ والسلام لوی شان دی په تمام انبیاء کرامو کې او په تمام مخلوقاتو کې ورته الله لوی شان ورکړی دی. ګوره هغه پیغمبر دی چې الله جل شانه پې د نبوت دروازه بنده کړه، الله ورته دا لوی شان ورکړی دی. هغه پیغمبر چې د تمام انبیاء کرامو امام د معراج په موقع باندې وګرځېد، امام الانبیاء دی، د دواړو جهانو سردار، د دنیا او د آخرت سردار محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دی. او هغه پیغمبر چې شفیع المذنبین پر ورځ د قیامت به د ګناهګارانو بندګانو هغه شفاعت کوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم. محترم و عرض دا چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام لوی شان دی، خو د نبی علیه الصلاۃ والسلام او د انبیاء کرامو نه بعد لوی شان په دې انسانانو کې هغه د صحابه کرامو دی. قرآن مجید کې الله جل شانه ارشاد فرمای تاسو داسې ایمان راړئ کما آمن الناس، لکه څنګه چې صحابه کرامو ایمان راوړی دی. الله تعالی فرمای رضی الله عنهم ورضوا عنه، صحابه هغه خلک دي چې الله د دوی نه راضي او دوی د الله نه راضي. محترم مثال صحابه کرامو دا قائم کو. د ایمان راوړلو نه بعد صحابه کرامو تر قیامت پورې چې څومره انسانان راځي د هغې دپاره یو مثال دی. د دې د وجې نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای زما صحابه دا په شان د ستورو دي او کم صحابي پسې چې تاسو روان شئ نو تاسو به لار عمومي، تاسو به هدایت عمومي. محترمو صحابو ته الله لوی شان ورکړی او بیا خصوصا خلفای راشدین حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان او حضرت علی رضی الله تعالی عنهم، او بیا عشره مبشره چې پای کې دغه څلور صحابه هم دي او شپږ نور صحابه دي. په دا عشره مبشره کې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په شانتي صحابي هم دي. نو محترمو نن د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه متعلق یو څو خبرې ذکر کو او د هغې مقصد دا دی چې زمونږ ستاسو د نارینو، زنانو، د بوډا، ځوان، ماشوم د هر مسلمان په ذهن کې د صحابو عظمت او شان دا موجود وي. نو زما محترمو زمونږ ستاسو ذمه داري دغه ده چې زمونږ ستاسو خو یو د صحابه کرامو مینه محبت دا په زړه کې موجود دي، دیم دا چې د صحابو کوم عمل دی د رسول الله مبارک کوم عمل دی هغه خپل کو، چې څنګه په زړه کې محبت دغه شان ظاهر د صحابو چال چلن د نبی علیه الصلاۃ والسلام چال چلن، نو هغه خلک به د صحابو په شان کې ګستاخي دي. حضرت عمر خو زما محترمو هغه صحابي دی
چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي که زمانہ بعد پیغمبر به نو عمر به